د هرات صنعتي ښارګوټی چې د هیواد په سطحه یو له لویو ښارګوټو څخه دی، په وروستیو کې پکې د صنعتي شرکتونو شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د هرات د صنعت او معادن خونو د مسؤلینو په خبره په دغه ښارګوټي کې څه باندې 800 فابریکې شتون لري چې په زرګونه خلک پکې په کار کولو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د راتګ په لومړیو کې د دغه فابریکو شمیر شاوخوا 200 ته رسیدلی و. اکنون در شهرک صنعتی هرات بیش از 800 کارخانه فعال است که ما در 6 ماه اول امارت اسلامی افغانستان و 6 ماه آخر حکومت جمهوریت تقریبا ما رکود مطلق در شهرک صنعتی هرات داشتیم بنابر مشکلاتی که در گذشته ارتباط داره. هرات هغه ولایت دی چې په تولیدي څانګه په ځانګړې توګه په غیر الکولي څښاک کې ځان بساینې ته رسېدلی چې په ډېره کچه یې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. سکتورهایی که در شهرک صنعتی هرات به خودکفایی رسیدن و الحمدلله بازار افغانستان را تانستند که تسخیر بکنند و فروشات خود در بازار افغانستان سرتاسری بسازند. در پهلو از او امروز ما صادرات هم داریم که در بخش نوشیدنی‌های غیر الکلی ما خودکفا شدیم. بازار افغانستان تقریبا مطلق محصولات داخلی هست و یک قسمت فیصدی بسیار کم محصولات خارجی هم هست. نوشیدنی‌های غیر الکلی ما ضمنی که بازار افغانستان را تانسته دست بگیره امروز در کشورهای مختلف دنیا از جمله اروپا، آمریکا و کانادا و کشورهای منطقه صادر میشه. د هرات سیمه‌ییز مسؤلین سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د تولیداتو څخه به ملاتړ وکړي او بهر ته د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره زمینه برابروي. کوشش موږ هم دا کوو چې د دواړو خصوصي سکتورو تر مابین هماهنګي تفاهمنامې رامنځته شي تر څو موږ تاسې وتوانیږو چې خپل داخلي تولیداتو ته وده ورکړو او صادره کړو خارج ته. دغه فابریکه لرونکي زیاتوي چې په سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او یوازې ستونزه یې د خامو موادو کموالی دی. د دوی په خبره که دا ستونزه حل شي نو له دې به هم ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. تقریبا 166 نفر در این فابریکه اشتغال زایی شده و بیش از 2500 نفر از معدن تا به انتقالات تا استخراج تا آوردن به فابریکه امیال زمینه کار فراهم شده برای مردم که یک نوع شکوفایی است که دیگه کارگر ما و شما دیگه امو شاقه ما و شما دیگه ضرورت نیست که به کشورهای بیرون بره و همین جگاه اشتغال زایی میشه برای. مشکل ما مواد خام است. مواد خام ذوباهن شما میفهمید که از اسکریپ یا انکونه ما استفاده میکنیم معمولا. بعضی وقت با کمبود مواد خام مواجه میشیم. امیدوار هستم که امارت اسلامی در قسمت توزیع یک معدن به فابریکای ذوباهن یک توجه کنن، یک معدن در خدمت از اینا قرار. د هرات صنعتي ښارګوټي څخه قیمتي ډبرې، غیر الکولي څښاک، وسپنه او ځینې نور تولیدات هغه توکي دي چې په ډیره کچه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. دغه صادرات د آسیایي هیوادونو پرته اروپایي او امریکایي هیوادونو ته هم په زیاته کچه لیږل کیږي.